قدرمنو لیدونکو د پیاوړي لیکوال مشاعره ګورئ. ستاسو په درانه خدمت کې تیمورشاه کمال حاضر یمه. نوبت ماته راورسېدی. د محترم ډاکټر عصمت الله ترین صاحب، ګل محمد خوشحال صاحب او امین الله احمد صاحب او د ټولو ملګرو په اجازه د غزل مطلع ده چې انتظار کوه ضرور به ماتومه. انتظار کوه ضرور به ماتومه، ای فرعونه ستا غرور به ماتومه. انتظار کوه ضرور به ماتومه، ای فرعونه ستا غرور به ماتومه. تا خو ماته په دې وخوړه غلیمه، تا خو ماته په دې وخوړه غلیمه. ستا و خیال چې دا باتور به ماتومه. تا خو ماته په دې وخوړه غلیمه، ستا و خیال چې دا باتور به ماتومه. دا چې نن کوم پښتانه ته پکې سوځي، دا چې نن کوم پښتانه ته پکې سوځي، ستا د ظلم دا تنور به ماتومه. دا چې نن کوم پښتانه ته پکې سوځي، ستا د ظلم دا تنور به ماتومه. تا ویل چې په دروغو به ځان ساتم، تا ویل چې په دروغو به ځان ساتم. ما ویل دار د منصور به ماتومه. تا ویل چې په دروغو به ځان ساتم، ما ویل دار د منصور به ماتومه. په ټول ژوند هدف ته نسې رسېدلی، په ټول ژوند هدف ته نسې رسېدلی. که دې خیال و چې تربور به ماتومه، په ټول ژوند هدف ته نسې رسېدلی. که دې خیال و چې تربور به ماتومه. او د خپل قام بې سوادۍ او جهالت دا، د خپل قام بې سوادۍ او جهالت دا، زولنې په خپل شعور به ماتومه. د خپل قام بې سوادۍ او جهالت دا، زولنې په خپل شعور به ماتومه. لیونی غدار خو نه یم چې کماله، لیونی غدار خو نه یم چې کماله. خپل رواج او خپل کلتور به ماتومه. مننه. لیونی غدار خو نه یم چې کماله، خپل رواج او خپل کلتور به ماتومه. انتظار کوه ضرور به ماتومه، ای فرعونه ستا غرور به ماتومه. یو جهان مننه.